پایلې باید د تلې په 28مه او وروسته یې د لړم په 14مه اعلان شوی وای. خو د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د تلې د 28مې پر ځای د لړم په 23مه نیټه اعلان شي. بل لور ته بیا د سوداګرۍ خونې مسؤلین او سوداګر د ټاکنو د پایلو پر ژر اعلانېدو ټینګار کوي او وایي چې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې هر ډول ځنډ د دوی پر چارو منفي اغیزه کوي. په دې اړه د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د لړم په 14مه خبري رسنۍ ته وویل چې د ناامنۍ ترڅنګ د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي. هغه د بیلګې په توګه وویل چې سوداګر د خپلې پانګې ډیره برخه د ځان د امنیت په خوندي کولو لګوي او ترڅنګ یې سوداګر له ګودامونو مالونه بازار ته نه عرضه کوي او د ټاکنو د پایلو اعلان ته منتظر دي. الکوزي اندېښنه وښوده چې که چیرې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې نور هم ځنډ کیږي نو سوداګر پانګونه نه کوي چې له امله د هیواد اقتصادي حالت له ننګونو سره مخ کیږي. نوموړی وایي چې د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ پر سوداګرۍ له 10 تر 12 سلنې منفي اغیزه کړې ده. همدارنګه په کابل کې د خوراکي توکو اتحادیې مرستیال زمري صافي هم خبري رسنۍ ته وویل چې د ټاکنو پروسې په سوداګرۍ صافي وویل چې د ټاکنو د پایلو ځنډېدل پانګوال اندېښمن کړي او که چیرې دغه پروسه نوره هم وځنډېږي نو پانګوال به د هیواد پر ځای په بهر کې پانګونه وکړي. بل لور ته یو شمېر هیوادوال هم د ټاکنو د پایلو ځنډېدو په اړه اندېښنه لري. خو د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي دوی خپلې وروستۍ هڅې کوي څو پر ټاکل شوي وخت د ټاکنو پایلې اعلان شي.